نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العلي العظيم. پرون چې کوم حجان صاحبان نه وه یو ځل بیا زه د پرون درس تکرارومه د نن څخه نورو ته انتظار نسو کولی ځکه چې ټولو کسانو ته مو خبر ورکړی دی وخت ورمعلوم سوی دی 5 بجې لمونځ دی لمانځه د ادا کولو وروسته فورا درسي دا سلسله شروع کیږي. پرون موږ څو خبرې کړې وې. اوله خبره دا وه چې په کور کې که مو وس ورسېدی غسل وکړو که غسل چا نه کوئ نو اودس چې تازه کی اودس چې تازه کی 2 رکعاته یا 4 رکعاته لمونځ به وکړي تر څو الله رب العزت د کور د غم د مشکلاتو څخه محفوظ وساتي. کله چې د کور څخه هوایی میدان ته د تللو اراده وکړله نو خپل د سکول احرام همیانی او خپل چمپلان د احرام لپاره چې چا رانیولي وي او چا جوړ کړي وي د هر چا خپل ترتیب دی دا به ټوله راواخلي خدای پامانی به واخلي او د الله رب العزت لپاره به دغه سفر شروع وکړي. په لار کې چې هر څومره ذکر کولی شي ښه خبره ده، هر څومره نیکی خبرې کولی شي ښه خبره ده، هر څومره د حج په باره کې مسائل او احکام زده کولی شي ښه خبره ده. فکر او چورت به یوازې د رب د رضا لپاره وي چې زه حج کومه، نورې خبرې کاروبار عیال بچان ټوله به پر الله رب العزت سپاري. بس خیال او فکر سوچ به یوازې د الله رب العزت د رضا لپاره وي. چې کله میدان هوایی ته حاجی صاحب ورسېدی تلاشي وسوله قدم پر قدم زه حج درشم تلاشي وسوله حاځای ته موږ ورلو کم ځای کې چې انتظارګاه ده د تیاری انتظار کوو 1 ساعت 2 ساعته مخکې ورورسېدلو موږ او تاسو به کم کار کوو. د دغه ځای څخه پرون هم ما درته ویلي وه چې موږ میدان هوایی ته ورسېدلو. اوس به نو کم کار کوو، کار به موږ تیاری د احرام کوو. احرام به تړو. څنګه به یې تړو زه طریقه درښیمه. نو اول کار زموږ او ستاسو دا دی که مو په کور کې غسل نه و کړی یا مو په کور کې اودس نه و کړی په هوایي میدان کې به د احرام په نیت باندې غسل وکړو. که غسل چا نه سوی کولی مرضي ورپېښه وی یا بل څه په هوایي میدان کې به د احرام لپاره اودس وي. صحیح سو؟ اوله خبره. دوهمه خبره چې کله د احرام لپاره غسل یا اودس وکړي تر هغه وخته پورې به هیڅ نه وایي، هیڅ شی به نه کوي تر څو چې ما څو خبرې کړې نه. د احرام لپاره مې دا دی ضرورت ځای وي یا حمام ته ولاړمه هلته مې غسل وکړي او یا مې اودس مې وکړي. اوس نو هلته دننه چې باید ستر او دغه عورت او شرمګاه څوک ونه ویني 2 جامې مې راخیستې دي ساده ګنډل سوي نه دي سپین رنګ ښه دی او نازک ټوکر نه یې ښه ځکه چې شرمګاه معلومیږي. دا هر چا خپل طبیعت دی. ټولي احرام رانیوي. زما مشوره دا ده چې پنامه یا شوی ټوکر مه رانیسي هلته انسان په تکلیفیږي. احرام مې دننه تړمه. د هر چا د احرام یا د لونګ د تړلو طریقه ده. الحمدلله تاسو ټول افغانان یاست لونګ تړل مو زده دي. د ځینو خلکو طریقه داسې احرام تړم که نه داسې مې کوي بیا راپېچمه. د ځینې خلک احرام داسې تړي نو هر څوک دا لونګ وهلی سي. د لونګ خبره ده. که د چا څخه بیخي امکان نو لونګ شوی دی نو د کلپستنې اجازه سته په کلپستن دې ټینګ کلپستن اجازه سته احرام نه خرابېږي هېڅ مشکل نشته. دوهمه کپړه دا بالفرض یو ساده مثال دی. دوهم وار زه احرام تړمه اوس زه احرام بنده سولم بس احرام مې وتړی پر ماله تر اوسه پورې هېڅ شی نشته غسل مې وکړي یا مې اودس تازه کړی دی اوس زه په احرام کې سولم. په احرام کې سومه جنگ کولی سم و که ضرورت کولی سي چې احرام سو بیا جنگ نسي کولی. شکنځل پچرات آس هم منع دي په احرام کې خو بیخي منع دي تر اوسه لا شی نسته. نو به کم کار کومه ښه خبره پرون ما تاسو ته دا وویله چې کله انسان په تیاری کې کښېنستی د عمرې نیت وکړي او تلبیه دې دسي ووایي د دې در مخه چې تیاری ته لا نه پورته سوي 2 رکعاته به کم لمونځ وکړي 2 رکعاته به نفل وکړي د احرام سر به پټ کړي. صحیح سو؟ تر اوسه لا چې تلبیه نه ده ویل سوې انسان احرام بند نه دی. که تلبیه وویل سول بیا سر نسي پټولی نو سر به پټ کړي 2 رکعاته لمونځ به وکړي نفل نیت به وکړي. چې کله مو 2 رکعاته لمونځ وکړي دعا بیا هر رقم دعا چې تاسو کولی سئ. خو کم حجان صاحبان چې حج تمتع کوي یعنی اول وار ځي
هلته عمره ادا کوي او ورپسې د حج په ورځو کې حج ادا کوي. د هغو طریقه زه درښیم. ښه چې کله یې 2 رکعاته لمونځ وکړي، اوس نو غواړي چې نیت وکړي د عمرې. نو به څنګه نیت کوي؟ چې څنګه نیت وکړي دستي به ورسره تلبیه ووایي. تلبیه څنګه ده؟ وروسته راځم. نیت به داسې وکړي: الهي ستا د رضا لپاره د عمرې کولو اراده لرم، ورپسې د حج کولو ته یې راڅخه قبول کړي. زده مو شوه؟ الهي ستا د رضا لپاره د عمرې کولو اراده لرم، ورپسې د حج کولو ته یې راڅخه قبول کړي. چې کله مو دا نیت وکړي دستي به دستي به تلبیه ووایي. تلبیه: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. دا تلبیه ده. دا به په وارو وارو وایست. چې کله مو تلبیه وویله بس نور نو تاسو احرام بند سولست. تاسو به نه جنجال کوئ، نه به جنگ کوئ، نه به شخړې کوئ، نه به بد الفاظ وایست، نه به د چا سره جنجال او هیڅ رقم شخړه او جنجال نه کوئ. سر به نه پټوئ. حرم شریف ته چې ورسیږي بیا به کم کارونه کوي. سر به نه پټوئ. دا احرام بند سولست. په دغه کې کښېنستلاست. په تیاره کې یو حاجي ور روان دی په ښه نظم باندې، په ښو اخلاقو باندې. جنجال د شرکت والا سره نه کوي. حاجي د چا سره خبره نه څېړي، خپل کار یې اخیستی دی. د نورو کسانو کار به مشکل وي، جنجال یې موږ څه کار په لرو، زموږ کار که څه وي خپل کار کوو. په تیاره کې چې کله کښېنستو نو بیا بل کم کار کوو. چې څومره مو وس ورسیږي لبیک لبیک تلبیه به وایست. چې څومره مو وس ورسیږي د زړه په جوش یې وایست او ښې وایست. که همسایه درڅخه پازویدی د تیارې په سیټ کې بیا کلار وایست. او که هغو ته خوند ورکوئ په زوره یې وایست. په دغه تیارې کې به دا کار کوو. کله چې مو تلبیه وویله د تلبیې څخه به وروسته نو بل کم کار کوو. درود شریف به ووایو. تلبیه چې مو وویله درود شریف ووایست او دا دعا وکئ په پښتو باندې: الهي ستا د رضا طلبګاره یم، الهي د جنت داخله را نصیب کې، د دوزخ څخه نجات را نصیب کې. او پر دغه ځای باندې که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې خو د هر حاجي نسی بیانېدلی وه، عربي الفاظ دي. نو مختصره دعا دا وکئ: الهي په دغه وخت کې زه ټولې هغه دعاوې ستا څخه غواړم کومې دعاوې چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتې وي. اسانه سوه خبره وه. تلبیه چې مو ویل کم کار به کوو. درود شریف ووایو، دا دعا ووایي: الهي ستا رضا غواړم، طلبګار یم، جنت داخله غواړم، د دوزخ څخه نجات غواړم. او په دغه موقع او په دغه ځای کې چې ستا نبي ستا څخه کومې دعاوې غوښتې وي، الهي زه د هغو دعاو طلبګار یم. د حج لپاره اسانه طریقه. په ځینو مناسک کې عربي دعاوې لیکل سوي وي، که څوک هغه په یادولی سي په یاد. ښه چې کله تیارې ته راوختلو یا په تیارې کې کښېنستلو درود شریف مو وایه، دا دعا مو وکړله. بارونو موږ او تاسو احرام بنده سولو. د چا و طرف ته روان سولو؟ باره د جدې و طرف ته. په جده کې زموږ هیڅ شی نشته، سر نه پټوو، فقط دخولي ده. هلته حاجي صاحب انتظار کوي. که څوم ستړي شپه والې ده په دوبۍ کې شپه کړې ده، مشکل نشته. زما ورونو یو شی وکړي، یو شی تحمل و برداشت. حج ډېرې فایدې لري. تحمل و برداشت. د چا سره جنجال دخولي د 1 ساعت 10 ساعت هر څو چې زندولو ګناه د هغو په غاړه ده. موږ ته الله رب العزت قدم پر قدم ثوابونه راکړي. د حرم شریف و طرف ته چې کله روان سولو، جدې ته ورسېدلو، دخولي مو وویله. چې کله مکې معظمې ته ورسېدلو نو زموږ بیا بل کم کار دی. زما ورونو زموږ دا کار دی چې څنګه د حرم شریف ته چې ور داخلېږو نو کوشش وکړو چې پرسته پښه وداخلي. په کومه پښه؟ پرسته. هلته خو مو په یادېږي ده انشاءالله. چې ورسېدلاست د حرم حدود، د حرم مسجد معلومیږي چې دا حرم دی او دا مسجد دی. سپینې ډبرې دي شاوخوا هر چا ته معلومیږي. چې څنګه ور ورسېدلاست پرسته پښه به داخل سي. په څنګه؟ په ډېر احترام باندې او یو رقم کیفیت به هم پر حاجي صاحب راځي. ولې؟ دا هغه مځکه ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاید پر دا مځکه باندې قدم ایښی وي، شاید زموږ قدمونه د هغو د قدمو سره برابر سي. دا به زما او ستا لپاره افتخار وي. او چاته په پیسو نه پیدا کېږي. دا چې مو لږ پیسې مصرف کړې ګواکې مفت راته پیدا سو نو ډېره ښه خبر ده. چې کله حرم شریف ته ورداخل سولو، د سفر په دوران کې، د سفر په جریان کې به تلبیه ډېره وایي. حرم شریف ته چې ورداخل سولو نو به هم په شوق او په ډېر خوند سره تلبیه وایي. اوس نو حاجي صاحب به څه کوي؟ د هوایي میدان څخه بیا تر جدې پورې، بیا تر مکې معظمې پورې ځینې حاجیان صاحبان اوږه لڅوي، اوږه نه لڅېږي، اوږه به مو پټوي.
موږ د حج په کال باندې ډېرو حاجیانو به اوږه لڅوه. دلته اوږه نه لڅېږي، د اوږې د لڅېدلو ځای بل دی. داسې به یې کښېږدو، اوږه به پټه کړو. چې کله مکې معظمې حرم شریف ته داخل سولو، اوس نو هر یو کوشش کوي، پوښتنه کوي چې د کوم ځای څخه چیرې ور داخل سم. کوشش دا وکړئ که بلد نفر در سره و یا مو یو انډیوال در سره و، د باب سلام پوښتنه کوي. هغه دروازه چې د سلام په نامه مشهوره ده، هلته لیکلي باب الملک عبدالعزیز، باب فهد، باب ارقم، باب فلان، باب فلان، پلانکی دروازه، پلانکی بلانکی. تاسو پوښتنه وکئ که درته اساني و د سلام دروازه م پیدا کولی سوی خو ډېر ښه، که نه و درته اساني مشکل و، په هره دروازه چې د حرم شریف ور داخل سولاست ور داخل سي. چې کله ور داخل سي نو بل کم کار وي، حرم شریف ته چې ورلاس په ډېر ادب باندې نو دا دعا به ووایسته: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. په پښتو هم ویلی سئ او دغه چې ثبت سوله بیا که څوک په وارو وارو اوري انشاءالله زده کولی سي. دا دعا به ووایست چې څنګه مو پر کعبه شریفه سترګې ولګېدلې، بس یو طرف ته به سئ، لار به نه نیسئ. پر کعبه شریفه چې سترګې مو ولګېدلې، د الله حمد ووایست، ورپسې به درود ووایست. دغه هغه خاص ځای دی زما ورونو چې الله رب العزت دستي دعا قبلوي. دغه خاص چې څه مو په وس وه هغه دعا وکړئ، وژاړئ، الله ته زاری وکړئ، الله ته خواست وکړئ، الله رب العزت به هر څه در قبول کړي. څومره چې دعا کولی سي. او د هر وار کتل د کعبې شریفې ثواب. ورته وګورئ، ارمان په وکاږئ، ورته وګورئ. او د چا ارمان په خیږي نه چې هر څو شپې او ورځې وکړي، د چا ارمان په خیږي نه. زه خو په دغسې حالت کې محرام کې ادی ورلمه که نه، نو دعاوې مې هم وکړله. اوس به څه کوم؟ اوس چې مې کله کعبې شریفې ته کتل نو به 3 واره الله اکبر ووایم. څو واره چې دا څنګه ورلم؟ 3 واره به الله اکبر ووایم او 3 واره به لا اله الا الله ووایم. بیا به په دعا باندې شروع وکړم چې څونه دعا مې غوښتله. ښه دعا هم خلاصه سول. بارنو حاجي صاحب څه کوي؟ حاجي صاحب به نو اوس شروع وکړي د طواف څخه. طواف نو څنګه؟ اوس به نو دغه شی زر وشي. دلته به لږ ځای ماته راکړئ. ګورئ حاجیانو صاحبانو، دغه دی حجر اسود نام شامل کوي نسواره. دا د کعبې شریفې دروازه او دا دی مقام ابراهیم او دغه ناوه چې مو دلته ورکړې ده هغه طرف والا به نه وي. دا ته ویل کېږي حتم شریف. اوس نو چې کله ورسېدلاست د دې ځای پر برابري باندې لاندې پر فرش د سعودي حکومت توره لیکه یا هغه توره کاشي ډبره داسې تر اخره پورې کار کړی توره شمشان. او هلته چې بیا لوړ په اولو دویمو درېیم منزل کې وګورئ زرغون ګروپ د دا ځای څخه طواف شروع. طواف به څنګه شروع؟ دلته به دا زه چې ورسېدلی نه یم دا تورلیک ته یا زرغونه ګروپ ته به نه یم رسېدلی. دلته زه به چیش کوم، یو دعا وایم، د هغه دعا د کولو سره سمدستي دلته ګورئ تاسو ښه متوجه سئ. دغه توره لیکه ده دلته چې اوس زه طواف شروع کوم نو څنګه باید شروع کړم د دغه ځای څخه چې څنګه تورې لیکې ته راورسېدلمه دغه به مخامخ سیده داسې ورته ودرېږم. دا دی ما خو وینې اوه دا حجر اسود ته چې پوره داسې ورسېدلمه نو به دواړه لاسونه تر اوږو داسې پورته کړم. دا ونیسه که داسې پورته سي هم پروا نه کوي. بسم الله الله اکبر ولله الحمد. که د چا د اوږده نه وزده بس بسم الله الله اکبر. دا مخامخ به طواف ته داسې د حجر اسود ته داسې ودرېږم مخامخ عباره به لاسونه پورته کړم. که ورنږدې مو خو مسه کوم یې اوه که ورنږدې وم مسه به یې کړمه دواړه لاسونه به وڅکم. او که لرې ومه موږ ته ثواب نه رارسوي ځکه چې کمزوري خلک دي. د لرې ځای څخه مخامخ حجر اسود ته بسم الله الله اکبر ولله الحمد دواړه لاسونه چې مې پورته کړله باره به نو داسې سم باره به داسې سم د دې ځای څخه به طواف. اوس چې د دې ځای څخه زه طواف شروع کوم نو څنګه به کومه د اوله سره څخه د زما دا خوږلی دا به مکې مکرمې چې زه ورسېدلی و کوژه مې پټه دلته چې طواف د دې ځای څخه یا د دې کې دې خوا ته ولاړم اوس لا اوږه ورسره کړم. یا یو سړي دعا یې وکړله طواف ته اوږه لڅوم هغه به اوږه لڅه کړي. اوس نو باره طواف اوس نو باره طواف شروع کړي د دې ځای څخه تر دا ځای بس ته که ووایه طواف چې مې شروع کوئ نو دلته رمل یو شی راځي رمل پهلواني. زه به باره خو به نو یو شي ته تاسو فکر وکړئ مکې معظمې ته به نه شا ورګرځوم ناروا کار په طواف او نه به مخ ورګرځومه دا ناجایز کار دی بلکې پر بغل ښه خبره زما ورونو د مخکې را درته وکړم په طواف کې چې هر چا هر څه ذکر کولی شوی اجازه سبحان الله ویل الحمدلله لا اله الا الله څوک حافظ قرآن یې وایه د چا سورت یاسین په یاد و
هر ذکر هر ویر چې اجازه درته که د طواف دعا یې په یاد وي خو ډېر ښه که د طواف دعا د چا نه و په یاد نو ذکر دې کړي ما خپله په طواف کې قرآن کریم وایم هر شوق کې یا په دوه درو طوافي کې مې یو قرآن کریم ختموه نو د هر چا خپله طریقه ده یا خپل مزاج دی چې کله مې طواف شروع کوي نه به شاور ګرځوم او نه به پړه مخ ورګرځوم پر بغل به ورسره روان یم د دې ځای څخه د ګوتو پر سر وه بس د ګوتو پر سر وه ډیکې هم انډیوالانو ته نه ورکوم او سوکان هم مخامخ نه ورځوم او نه داسې د شا د خوا څوک وهغه چې مه راپسې دې کار څو تکلیف زما مشوره زما ورونو ته څه دا ده چې کوشش دا وکړي چې په اول منزل کې که جوړه شوې اوس په اول منزل کې طواف کوئ هلته د ښځو رش نشته که پر حج خوند اخلي لاندې مه راکښه که پر حج خوند او که هسې مازې د ښځو د نارینهو ګډون وي بیا نو طواف مطاف یا طوافګاه ته څوک راکښته شوه مدام روان یم داسې ځم داسې ځم نور هیڅ ځای لاس نه پورته کوم چې دروازې ته راورسېدلم لاس نه پورته کوم دغسې بغل مقام ابراهیم ته اجازه ده که د مقام ابراهیم دې خوا ته تېرېږي طواف کوونکي حاجي او که داسې په دا مابینځ کې تېرېږي صحیح شو تاوان نه درته کوي که دغه پکښې راسي هم پروا نه کوي او که په دې مابینځ کې د مقام ابراهیم او د کعبې تېر سي هم پروا نه کوي دا هم روان یم بس کرار کرار روان یم خپل ذکر کوم الله اکبر الله اکبر حتیم شریف دلته یوه دروازه لري حجانو به لیدلې وي دلته بیا د وتلو بله دروازه لري داسې به نه کوم چې حتیم شریف پرېږدمه دلته ور داخل سوم داسې راوګرځم طواف نه صحیح کېږي دغه حتیم شریف چې دا ناوه هلته تاسو ورته ګورئ ناوه راغلې ده دلته حتیم شریف دی دا به پکښې داخلوم دا یم روان یم بس خپل ذکر کوم کرار کرار روان یم خپل ذکر کوم داسې الله اکبر بسم الله استغفر الله الله اکبر دا وایم د هغه مې کار دی را روان یم اوس بیا دوهم وار راورسېدلمه طواف ته دغه یو وار چې پوره سو دې ته ویل کېږي یو وار زه به دغه رقم څو واره ګرځم اووه واره چې اووه واره وګرځېدلمه دوهم وار چې بیا راورسېدلمه حجر اسود برابري ته یا د تورې پټې ته بیا به داسې مخامخ سم که ورنږدې یم خو مچوم یې که ورنږدې وم او که ورنږدې نه وم لرې وم دواړه لاسونه پورته کوم دواړه ورغې ورمچوم د دواړو لاسو او که چا یو لاس پورته کړي ګنجایش شته خو دواړه چې مخامخ سي بیخي ښه خبره وي داسې به د دې ځای څخه به بیا بغل داسې کم بیا به طواف چې کله مې طواف ختم کړي پر اووم وار دلته راورسېدلمه اووم وار دا دی ګویا چې اووه واره زه راوګرځېدلم اووه وار چې حجر اسود ته راورسېدلمه حجر اسود ته مې بیا دغه وکړي استلام وکړي سلامي مې ورته وکړله نو زما طواف ختم سو د دغه ځای کې یوه خبره واورئ د دغه حجر اسود دغه بغل دلته دې ته ویل کېږي رکن یماني دلته هم نبي کریم صلی الله علیه وسلم استلام سلامي کوي که حاجي صاحب دلته هم سلامي وکړه پروا نه صحیح شو خو د دې ځای سلامي هېره نه شي هغه دا دی دغه پهلواني چې زه په دا طواف کې کوم دا په دا درو وارو کې کوم په دا څو وارو کې دا درو وارو څلورم وار باید زه والا خلاص صحیح شو اووه واره چې مې دغه پوره کړي دلته اووم وار راورسېدلم زما طواف خلاص شو اوس باید دوه رکعته د طواف واجب وکړم څو رکعته دوه رکعته د طواف واجب ښه خبره چیرې ده چیرې باید وکړم مقام ابراهیم ته مخامخه کعبې شریفې دروازه ده مقام ابراهیم دی بس نور کار خلاص دی دوه رکعته دغه اووه واره چې شوط دی درې واره چې ما اوږه لسه کړې وه په درې واره کې څلورم وار به یې پټه څوم واره به یې پټه کړم په څلورم وار به اوږه پټه کړمه نو اووه واره چې مې دغه پټ وکړي اووه وار راوګرځېدلمه مقام ابراهیم ته به مخامخ ودرېږمه دوه رکعته واجب د دغه د طواف الله توجه مې ادا کړله ډېر ښه لمونځ مې وکړي چابک مې نه کوئ هلته خوند دا کوي مخامخ کعبې ته ګورئ خوند دا بس مخامخ کعبې ته ګورئ که چیرې مقام ابراهیم زما ورونو نه رسېدی رش و شرطه و عسکر ولاړې وای ایسته حاجي بیا نو چې هر ځای درته سهولت وکولی هر وار به حاجي صاحب طواف ته حجر اسود ته لاس پورته بس خپل طواف کوو دا حجر اسود څخه چې شروع سو داسې راګرځو نه دې ته درېږم نه د دې درېږم او ما په بیان کې هم دا ویل دي دغه مه مچوئ فقط ماش د دیدن لپاره چې د ابراهیم علیه السلام هغه ډبره وه د کعبې شریفې تعمیر یې کوي مازې کتلی سي چې څنګه د پلونه دي څنګه نښانه دي نور نه مچېږي نه مسه کېږي هېڅ یې نه کېږي آفرین دغه یو سوال دغه حاجي صاحب وکړي حاجي صاحب دغه یو سوال وکړي سوال یې دا وکړي که چیرې د لمانځه وخت رالی پر کوم ځای چې زه کښېنستلم مثلا حتیم شریف ته دا مخامخ د لمانځه وخت شو الله اکبر چې څنګه مې لمونځ وکړي باره به یې شروع کړم او بله خبره هم دا ده په دې کې یوه خبره بله په طواف کې هغه مې هېره شوله هغه دا دی کوشش دا وکړي حاجیانو صاحبانو اکثره وخت په حجر اسود باندې او د کعبې شریف پر غلاف باندې عطر وهل سوي د احرام په حالت کې مو نږدې کېږي
دغسې کوم ساده طوافونه بیا څه طریقه در ښیم په حالت کې بیا ورنږدې کېږي رکن یماني ته حتم شریف ته دغه حجر اسود ته او یا حتم شریف ته کله کله په یو سره کم معطر اوبو باندې چې عطر خوشبو ورسره ګډ وي پرېولي د احرام په حالت کې مو نږدې کېږي کېدای شي پر یو حاجي باندې دم واوړي دغسې طریقه مو خوښه ده دعاوې وکړو سره الله رب العزت سبا انشاءالله د لې د صفا او مروه درته جوړومه بیا هغه طریقه هغه ترتیب چې زما څه په ذهن کې